نو الله تعالی دې موږ حافظ صاحب ته جنت کې اعلی مقامات نصیب کړي. دا د پریشانی خبره نه ده، دا د خوان خبره ده، دا د سعادت خبره ده. دا په اسلام کې د اسلام دفاع پیدا شوی ده. په اسلام کې قرباني ورکړي، په اسلام کې غیرت کړه، په اسلام کې بے غیرتی نه ده، په اسلام کې شجاعت کړه، په اسلام کې د شجاعتي او بے غیرتی او بے همتی نه ده. مسلمان به قابل د همت وي، مسلمان به قابل د غیرت وي. رسول الله غیرتمن وو، صحابه غیرتمن وو، تابعین غیرتمن وو، تبع تابعین غیرتمن وو، ټول مسلمانان غیرتمن وو. افغانان غیرتمن دي، افغانانو په قرنونو باندې غیرت کړی دی دین باندې. په سوونو کلونو چې افغانستان ته اسلام راغلی ده، چې حضرت عثمان جنرال ترهو په زمانه کې تر نن زمانه افغانانو بس پیکانه نه کړي. یو څو ګوډاګیان، یو څو غلامان، یو څو بے پدره، یو څو بے پلار، یو څو بیمار، یو څو حرمونی، یو څو حرم زادگان، دا همیشه په تاریخ کې وي، دا همیشه تاریخ پیدا کړی دي. دا به دغه ګوډاګیانو د ظالمانو مخ ته باطن کوي، د ظالمانو مخ ته بچرخیږي، د ظالمانو دفاع به جاسوسي کوي، د ظالمانو دفاع به چشمه او دوربین وي، د ظالمانو دفاع به لکړه وي، د ظالمانو په کې نه به پورو ته راوړي. خو اصلي مسلمانان، اصلي مندو بچیان د افغانستان هیڅ کله پټېدلای نشي. هغه به ان شاء الله د مسلمانانو ارمانونه ورپره کوي، د مظلومانو ارمانونه ورپره کوي. د موږ هغه مظلومان چې پرونی په زابل کې تقشف شنال خان شهیدان کو او پرونی په شهیدانو باندې غالبا باندې څو کوم ولایت کې کودلې وو، په شهیدانو سپکاوي وکړو. دغه ځوانان، دغه حافظان، دغه طالبان، دغه سپینګری دغه بچان برابر کیږي. دغه شهداو انتقام به دغه خلک اخلي. بل څوک د انتقام اخیستل نه شي. مسلمان هغه د سید الله په دین خوا به دیږي. اسی مسلمان سي ماجت ته ځي، اسی مسلمان سي یې فرې کوي، اسی مسلمان سي ګډي او ناګډي ټولي وای، اسی مسلمان سي ګوي او ناګوي ټولي وای. دا نه مسلمان بلل کېدای سي او نه کامل مسلمان ده. دغه په شنو کې دا په دا تړو باندې، دا چې په بازار کې په تړو باندې ناس وي، دا چې ماجت په پنځ کې ناس وي او بیا مخ راوړوي. تو مولوی صاحب جهاد به وی کبنی وي، تو مولوی صاحب ته جهاد وای کنه وای. مولوی صاحب ورکه په امتحان کې واچوي چې الله العالمین ته امامت ته او هلته مسد بغراسي حضرت ابو الفضل علامه رحمه الله ویل. یو طالب ویل درته ویل ما ته ویل چې زوکړه امتحان یې درولې. حضرت ابو الفضل ویل دا مرګره د ټول استاد وي، موږ استاد خبرې ډېر خوان کوي. وای دوی چې زوکړه ام طالب جان چانه یې درولې. او مولوی صاحب اوس حیات ته هغه له مارته ما چې بیا ځون کړل سړي د مقص کړه ولا بیا مې درولې د نن د پرې کوي. یاتي مې ورته ویل مال مولوی صاحب اصله ما په یاد خیر اصله بنا یاد او وای ما پلانې څه څه ده وای په روډي را سره نه سورسته قرار داسې لاس مخ ته کو. وای څه هغه شی ولې دوه وزن ډول ولا ما مرګي ټول مال دی باندې چټ کوي. بیرته سراغ ونی سخانه جوړه کړي. او ما ته طالب او املا طالب سبق وایو، سبق چې جنوایي ملا و دراو، ملا سی و دراو نو ملا ورته ویل طالب جان زه پر ځان حیران کوم، ته خدای پر ځان حیران. دغه څوک چې د مولوی صاحب څخه په جماعت کې پښتنه کوي، مولوی صاحب پر ځان حیران کړي، د خدای پر ځان حیران. هر ملا بیا دغه رقم کوي الحمدلله. ما ته سي الله څونه ژوندۍ تر دا اوسه پورې را کړې ده. الله دې نور همت تم ټول علما او ته زاد علما او کمزور یغه خادم الله مې دې په خادمانو کې د علما او حساب کې خدا سي جواب مې الحمدلله ور کړې ده چې ان شاء الله الرحمن بیا په پرتبه کې بل شنی ورته سوي. دا د الله تعالی دین ده. د الله تعالی په دین به غیرتمن مال لګيږي، غیرتمن پلار به لګيږي، غیرتمن امور به همت کوي، غیرتمن زوی به لګيږي، غیرتمن مدرسه به لګيږي. دا خیال مکوئ چې ارتو شهید کیږي، دا خیال مکوئ چې ار ملا به شهید کیږي، دا خیال مکوئ چې ار مدرسه به بجات کې لګيږي، دا خیال مکوئ چې ار بازار به بجات کې لګيږي، دا خیال مکوئ چې ار قوم به بجات کې لګيږي، دا خیال مکوئ چې ار مسلمان به بجات کې لګيږي، دا خیال مکوئ چې ار بادشاہ به کې لګيږي، هر ملک به کې لګيږي، هر څوک به کې لګيږي. دا خیال مکوئ چې الله له چا راضي نه، الله له چا راضي سوی نه وي، هغه د اسلام په لار کې نه لګيږي. معجم البلدان یو کتاب د ما سره ستا الحمدلله ډیر بهترین کتاب ده. البته یو حدیث نقل کړی ده، د حدیث روایت کوي او زو بنو الله ته معلومي تحقیق پر مخ باندې نه دفسي کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د افغانانو په باره کې فرمایلی دي الخراسان کنانه الله اذا غضب على قوم رماهم بهم. خراسان دی الله لنده ده. خدای چې کوم قوم ته په قهر سي په دغه افغانانو باندې راچپکوي. هندوانې چپکړي دي، روسانې چپکړي دي، انګريزانې چپکړي دي، تاتاریانې چپکړي
دي شیعاګانې چپه کړي دي بیا انګریزان چپه کړي دي بیا انګریزان چپه کړي دي الحمدلله اوس بیا انګریزان چپه کو لله الحمد الله تعالی دې موږ له داسې مرګ وساتي تاسو ټول دا دعا وکړئ چې امين چې مردار راته ویل کیږي زوی ته مردار ویل کیږي ورور ته مردار ویل کیږي خلک جنازه کې شرکت نشي کولای ما سره پرون یو ملګری راغلی و جنازې ته د حفیظ صاحب له بله ځایه مسافر راغلی و دا جنازه یې ولیدله ما ته ویل سبحان الله هغه امام احمد بن حنبل صاحب چې ویلي دي چې د دلایلو ضرورت نشته د موږ جنازې د موږ د حقیقت دلیل ده دونه جنازه سبحان الله وایي دونه جنازه خو ما بیخي تر اوسه وایي ما په ژوند ما دونه جنازه نه ده لیدلې د موږ جنازې د موږ د حقیقت دلیل ده تا به چیرې په یو کرزي باندې پر یو شرغني باندې پر یو عسکر باندې پر یو پولیس باندې نه وي لیدلې چې په هغه باندې دي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر افغانستان اسلامی امارات افغانستان اسلامی امارات شهداء اسلام نعره تکبیر سبیلنا سبیلنا دا یاد وساتئ ګورئ دغه کور او دغه قوم داسې چورت ونه لویږي چې زما کې زوی شهید سره تاوان مې وو دا چا زوی نه شهید کیږي د دې هر چا زوی الله تعالی جل جلاله قبلوي دی یو سړي زوی الله قبلوي سکه پاکي شریعه او پاک رزق ورکړی وي الله تعالی جل جلاله دی ور یو شی یاد وساتئ الحمدلله مو ټول د مؤمنان مسلمانانو اسکا انصار ودلته کما اجر ودلته انصار دی مو ذکر ده انصار دی مو خپل دي په اسلام کې تفرقه نشته په اسلام کې سرادات نشته په اسلام کې دا شی نشته مو ټول سره یو یوازې دا خبره ده کړم اوس موږ افغانانو دوه شی ا دې چا په اصطلاح باندې تعبیر خدا خلق مقرن وای میشن منی ولای ده زه په پښتو ته وایم چې موږ دوه شیان وایي چې دا دوه شیان افغانان غواړي دا شیان دی وسی دغه دوه شیان افغانان غواړي دنیا دې دا دوه شیان را سره ومني کني د شهادتونو لړۍ به نه ودرېږي د بندیخانو لړۍ به نه ودرېږي د کونډو یتیمانو پروا به موږ نه وکړو موږ به د فدایانو په فدایي باندې هیڅ کله سپما نه وکړو موږ به له جهاد څخه هیڅ کله سپما نه وکړو موږ به ځان نه وساتو موږ به ځان شاته نه وکړو موږ به بې همتي ونه کړو موږ به داسې همت ښکاره کوو لکه دا 15 کاله 18 کاله مخته چې ښکاره کړی و امریکې ته به د سر په کوپري کې بېرته خپل مزدور کوو خو یاد دې وساتې موږ یو شی غواړو ګورئ هغه دا ده په افغانستان کې موږ اسلامي نظام غواړو که نه غواړو لاس ټول پورته کړئ که چا سره ټلیفون وي دا خلکو د ویډیو والا ټلیفون ونیسي کله چا سره ټلیفون وي چې دا راشي او دنیا یې وویني موږ افغانان یو موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو بل هیڅ نظام نه غواړو دیموکراسي نه غواړو دویمه خبر دا ده په افغانستان کې امریکایان غواړو کې وطن غواړو لاس پورته کړئ په افغانستان کې موږ د امریکایانو وطن غواړو په افغانستان کې موږ امریکایان نه غواړو ګوډاګیان یې نه غواړو مزدوران یې نه غواړو غلامان یې نه غواړو دغه د افغانستان نمایندګي کوي دا د افغانستان ولس ته موږ ټول دا غواړو چې امریکایان دې ووځي ولاړ دې سي زموږ وطن دې فري دي موږ په وطن کې اسلامي نظام غواړو بل هیڅ شی نه غواړو الله تعالی دې له ټولو قبول کړي الحمدلله ستر جهاد ده ستره خبره ده الله تعالی دې قبول وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين